السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دربښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په دغه ډیزاین کې خپل عکس جوړ کړئ. او دوستانو دغه ډیزاین نن سبا په فیسبوک کې بیخي زیات وایرل شوی ده. هر چا په دغه ډیزاین کې خپل عکس جوړ کړی وي. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته دربښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې په دغه ښایسته ډیزاین کې خپل عکس جوړ کړئ. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو ولر به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ ترکه زه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. په دې کې نور هم ډیر زیات ډیزاینونه دي، خو زه راځم تاسو ته خاص هغه ډیزاین درښیم. نو په دې کې دویم پیج ده د ټرینډینګ په نامه باندې. په دغه ټرینډینګ پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټرینډینګ پیج باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې دریم دغه ډیزاین راواړوئ. نو په دغه ډیزاین باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیزاین باندې کلیک وکړئ نو دلته به لاندې تاسو د موبایل د ګیلري تصویران راواړوي. نو اوس له هر تصویر څخه هغه ډیزاین جوړول د سمپل تاسو هغه تصویر وروښیاست. نو په دې ګوره یو اپشن د آل، په دغه آل باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو اوس له خپل هر تصویر څخه هغه ډیزاین جوړوي. سمپل به تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو د تصویر پوزیشن وروښیاست. لاندې بیا نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې زموږ سره پروسیسینګ روان سو. نو دغه پروسیسینګ به اوس کمپلیټ سي او له موږ سره به د موږ تصویر خاص په هغه ډیزاین کې جوړ سي. نو انتظار ورته کوو چې دا پروسیسینګ له موږ سره کمپلیټ سي. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې له موږ سره په ډیرې اسانۍ سره په دغه ډیزاین کې د موږ تصویر جوړ سو. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر د موبایل په ګیلري کې سیو کړئ نو په دا کونج کې درې ډاټه دي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې کې اول اپشن د سیو ټو ډیوایس، په دغه سیو ټو ډیوایس بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ دلته راغلی ایمیج سیوډ، یعنې دغه تصویر ګوره د موبایل په ګیلري کې سیو سو. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره په دغه ډیزاین کې خپل عکس جوړولی شئ. دغه ډیزاین نن سبا په فیسبوک کې بیخي زیات وایرل شوی ده. هر چا په دغه ډیزاین کې خپل عکسونه جوړ کړي وي. نو اوس تاسو هم د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره په ډیرې اسانۍ سره په دغه ډیزاین کې خپل عکس جوړولی شئ. نو سره زه تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/lib. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي. نو دغه رقم دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ، لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي. سمپل په هغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.